ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې افغانانو د خپل هغه ارمان لار قطع او طی کړه چې 30 کاله شاوخوا ورته منتظر پاتې سوي وو. هغه دا ده چې ټاپي پروژه د افغانستان د خلکو لپاره او داسې د سیمې د رفاه او اقتصادي ودې لپاره یوه اساسي پروژه وه، او اوس موږ تاسې هغه مرحلې ته ورسېدو چې دا پیل سو عملا، او انشاءالله له نن نه وروسته به د ټاپي پروژې عملي چارې د افغانستان په خاوره کې پیل کیږي. د ټاپي اول فاز هغه تر هراته پورې رسیږي چې د هرات په رسیدو سره به عین حال کې په دې کې ګاز هم پرېښودل کیږي، او دا ګاز به د افغانستان د خلکو لپاره وي. د افغانستان خلک به انشاءالله د دې ګازو نه استفاده کولی شي په ډېر ارزانه توګه، او د افغانستان د خلکو ډېره اړتیا به تر پوره کیږي. دوم فاز د دې به بیا د هرات نه شروع کیږي تر هلمند پورې، هلته بیا د استفادې مرکز ورته جوړیږي او هغه نه به بیا هم خلک ګټه اخلي. او دریم فاز چې د هغه کندهار ته رسیږي، هلته بیا د دې نه ګټه اخیستل ممکن کیږي. او څلورم دا ده چې بیا دا د ګاونډي هیواد پاکستان ته ځي، بیا هندوستان ته ځي، او دا د سیمې دپاره د اقتصادي برخه کې د سون موادو د اسان رصد په برخه کې او د اقتصادي تړاو په برخه کې یو لویه پروژه وه چې الحمدلله نن پیل شوه. بل دا ده چې دا پروژه ځان سره نورې برخې هم لري. تنها ټاپي خو د ګازو هغه لوی پایپ لاین داسې تېرېږي، په څنګ کې د فایبر نوري لاین تېرېږي چې هغه هم په دغه پروژه کې برخه ده او ونډه لري. او د فایبر د رسېدو سره به افغانستان د نړیوال انټرنیټي جال سره وصل کیږي، په مخابراتي برخه کې به ډېر سهولتونه ایجادېږي، د ټکنالوژۍ په برخه کې به ډېر سهولت ایجادېږي انسانانو ته، د انټرنیټ کیفیت به ورسره لوړېږي او ډېر به ارزانه وي دا انټرنیټ لکه د نورو هیوادونو چې ده، ځکه چې موږ د نړیوال جال سره د مځکې له لارې نه وصل کیږو. او دریم برخه د دې پروژې دا ده چې د وسپنې پټلۍ به د دې سره په څنګ کې غځېږي. دا پټلۍ هم تجارتي استفاده ځینې کېدلی شي، هم د سیمې د تړاو د اړیکو لپاره استفاده ځینې کېدلی شي. لومړی فاز د ترکمنستان نه تر هراته پورې رسیږي، او د هغه مرکز سره به وصل کېږي چې د ایران نه هم د وسپنې پټلۍ رارسېدلې، بیا به د مزار شریف طرف ته هم ځي او کندهار سره به هم وصل کېږي. او په عین حال کې څلورمه داسې دلته به نیمه پوخ سړک هم ورسره تېرېږي. لومړی به دا سړک د ټولې ټاپي د پروژې د کارونو دپاره استفاده کېږي، وسایط به په دې باندې تګ راتګ کوي او هغه ضرورتونه به حل کېږي. وروسته د هغه نه به دا سړک بیا کېدلی شي چې اساسي توګه باندې پوخ سي او جوړ سي، او دا د وصل یوه لاره هم سي چې به هم افغانانو ته ګټه کوي، هم د سیمه ییز اتصال دپاره مفید ده، هم د ترانزیت دپاره اسانه لار کېدلی سي. داسې الحمدلله د افغانستان خلک نن د دې پروژې د پیل شاهدان دي. د ټولو دپاره د خوشحالۍ ځای ده، او موږ ډېر خوښ یو چې ومو کولی دغه لوی ارمان د خلکو پوره کړی سو چې د ټاپي په غځېدو سره به زرګونه افغانان په کار بوخت سي، او په دوامداره توګه به څو د ټاپي پروژه ده دلته نل ده او دا سلونه کاله به انشاءالله دوام کوي. دې سره به خلک په کار اخته وي، دلته به د مراقبت دپاره، د امنیت لپاره او د نورو ضرورتونو دپاره به خلک مصروف وي. دا د کار او اشتغال ځایي او د کار پیدا کېدو دپاره یو لوی ګام ده. موږ ټولو افغانانو ته په دې لحاظ باندې مبارکي وایو د دې پروژې او د سیمې د اتصال لپاره د هیوادونو ونډه هم کې مهمه بولو. د ترکمنستان هیواد نه مننه کوو چې دغه پروژې په پیل سره جرأتمندانه ګام واخیست، د افغانستان سره د خپل اخلاص او وروري او د همسایګۍ د ښکاره کولو سره عملا دا پروژه پیل کړه. او بیا له دوی نه دا مننه کوو چې د دوی ملي رهبر راغی د دې پروژې د افتتاح لپاره لاس په کار سو، او د ټولو د ولس نه او د رهبري نه د حکومت نه د ټولو نه مننه کوو. غواړو چې همیشه افغانستان د دوی سره په ښو مناسباتو اړیکو کې پاتې سي او دواړه هیوادونه د ورونو غوندې مناسبات تر پای وپالي. پروژه نورالجهاد بخشی از پروژه تاپ است. پروژه تاپ بخش دیگری از پروژه های اساسی کشور بود که انرژی برق را از ترکمنستان به افغانستان بعداً به پاکستان انتقال خواهد داد. فاز اول آن یا بخشی از این پروژه در هرات تطبیق شد و سبستیشن نورالجهاد که امروز آغاز به کار کرد و به هموطنان ما یکی از منابع قوی و مؤثر
برق تبدیل میشه انشالله. هم پارک صنعتی از او استفاده خوب خواهد کرد در ولایت هرات، هم در دیگر نیازمندی های هرات از او استفاده خواهد شد. یک پروژه بسیار اساسی و مهم بود که یه هم برای افغان قابل درک است و افغان ها میفهمند که این پروژه برای رفاه اقتصادی کشور و به تقویت از لحاظ انرژی به کشور مفید و به همه